مرتبه او لوی درجه او لوی مقامات هغه د مور او پلار په خدمت باندې دنیا کې ورکړي. څومره لوی خلک چې تیر شوي دي، لوی علما تیر شوي دي په مخ د ځمکه باندې، هغه ټولو پسې د مور دعاګانې. یو بزرگ تیر شوی دی خواجه ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه، د یو شپه د یو بل رورو، هغه رور به ټوله شپه په عبادت کې مصروف او د ورځې په ټیم کې به ټوله ورځ روژه وه، د شپې عبادت او د ورځې روژه. یو ورځ دغه رور د شپې عبادت کوي او आवाज ولا وشو چې مونږ ستا بخنه د ابوالحسن په برکت باندې وکړه. نو د زړه کې وویل چې یاره زه خو شپه عبادت کوم ټوله شپه، د ورځې ټوله ورځ روژه نیسم او زما مغفرت الله د ابوالحسن په ذریعه کوي. نو بیا والا आवाज وشو چې ټیک ده ته خو ټوله شپه عبادت کې او د ورځې روژې نیسې، لیکن ستا دغه عبادت مونږ ته قبول نه دی او حاجت یې نشته. مونږ ستا بخښنه ځکه د ابوالحسن خرقاني په برکت کوو چې هغه ټوله ورځ د مور په خدمت کې تېروي او ستا والدینو ته دغه ټیم کې د خدمت ضرورت دی، ستا د نفلونو او دعاګانو ضرورت نه دی. چې د کوم شي ضرورت ستا والدینو ته دی هغه ابوالحسن خرقاني کوي، ته نه کوې. نو د دې وجې نه د ابوالحسن خرقاني په برکت مونږ ستا مغفرت کوو. نو د مور پلار خدمت قسم په الله که ته دا غواړې چې ما ته دنیا کې الله په خوب کې مقام د جنت وښیي، د مور پلار خدمت شروع کړه. که ته دا غواړې چې ما ته په خوب کې د رسول الله مبارک دیدار حاصل شي، د مور دعا واخله. که ته دا غواړې چې الله ما نه په مخ د ځمکه لوی علامه جوړ کړي، د والدینو خدمت وکړه. که ته دا غواړې چې ما نه الله په مخ د ځمکه اربپتی او کربپتی او پدمپتی جوړ کړي، د مور او پلار خدمت واخله. خدمت وکا او دعا واخلا. قسم په الله اربپتی به که د مور پلار بد دعا دی واخستا، الله به د علی ملنګ کی. زمون په دره کې ډېر لوی مالدار سړی، هغې ته مور وویل بچیا مونږ تاله دغه جینۍ کوو. دغه بچی وله وایي نه زه به هغه کوم. وی بچیا ګوره زما دا خوښه ده تا دپاره دا ښه ده. وی نه نه دا زه نه کوم. واده وکړو په خپله خوښه باندې. دغې مورې صرف دومره وویل دا دغه بچونو مې واخیستو چې پلان کیا ځه په عمر کې خادمه شي. 18 کاله د واده وشو بچی نشته. نو د دې وجې نه ته دې له مه ګوره چې ته بزرګي دې شروع کړې ده 50 رکعاته نفلونه کې او 100 سپارې تلاوت کې او هلته د مور او پلار کټ کې لوګړېږي، اوبو پسې دیکې وي، په تندکونو رواني او ته دلته مصلې دې وشلولې. دا بزرګي نه ده ښه، دا بزرګي دا د الله نافرمانی ده. دا څه شی دی؟ د الله نافرمانی ده. مولانا عبیدالله سندھی صاحب رحمت الله علیه لوی عالم تیر شوی دی په اکابرین دیوبند کې او د دوی والده چې وه هغه انده وه. لوی خلک هسې لوی نه وي ښه، د ده رویه ګوره د خپلې والدې سره. مولانا عبیدالله سندھی صاحب رحمت الله علیه دا عالم دی، مسلمان دی، لوی عالم دی د خپل وخت، مجاهد دی د خپلې زمانې، لیکن والده انده وه او بچی څه دی؟ مسلمان دی. الله قرآن کې فرمایي چې کله تاسو والدین د الله د نافرمانۍ او د الله د رسول د نافرمانۍ حکم کوي، نو بیا تاسو د هغې تابعداري مه کوئ. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. د الله جل شانه او د الله د رسول په تابعدارۍ کې بیا د بل چا نافرمانی دا بالکل جایزه ده. چې د دې تابعداري راځي د نورو نافرمانی راځي بالکل ټیک ده، لیکن که د الله او د الله د رسول نافرمانی کیږي د والدینو په خوله باندې هغې ته وایي چې الله سره شرک وکړه، والدین دله وایي مونځ مه کوه، والدین دله وایي ګیره مه پرېږده، په دغه عملونو کې به د مور او پلار نه منې.
د دې نه علاوه د دنیا خبرې دي که هغه ستا والدین مسلمانانی او که کافری د دوانو به برابر خدمت کې مولانا عبید الله سیندی صاحب رحمت الله علیه اب چې کله کول لرالو مور به ولا غسوا کله کله به مور په چپل اوالو مولانا عبید الله سیندی صاحب رحمت الله علیه دغه وخت کې مجاهد دی عالم دی مجال شته قدم مور لستر کیږي کنزل به ولوکا مولانا عبید الله سیندی صاحب رحمت الله علیه سترګې نو چتول په چپل به اوالو سترګې به نو چتول کله به د اندوانو یو خپل رسم یا غوا چې پیش کوي مندر کې هغه لسوي دان ولا وای کسر وی دان د پاره مال غوا پکار دا مولانا عبید الله سیندی صاحب رحمت الله علیه په ولا غوا واخسته جزل ارشدات تورک خپل رسم پورا نو اکابر او لوی خلق هغه اصل لوی مرتبه ته نه رسي مور اداره کافر ده بچه مسلمان دی لیکن بیا د مور دومره ادب او احترام کوي چې د مور کنزل برداشت کوي د مور وهل برداشت کوي د دې وجه نه د والدینو خدمت پکار دی